یو چینایي قصه راته کوله، مسلمان سوی ده، یو چینایي قصه راته کوله او یقینا د مو په ټول مسلمانانو کې دا مردار او پلیت عادت شته. دی راته ویل وای چین ته چې دغه تجاران راسي د مسلمانان، وای اوله سر دی وای څه وایي؟ وای دا تجار راته وایي چې یو ښه هوټل راته تیار کړه چې حلال خواړه پکې وي. څه شی پکې وي؟ پکې وي، حرام پکې نه وي. داسې هوټل راته وښیه. وای بیا چې داسې هوټل ورته وښیو، بیا چې وای بیرته راسي بیا وای څه راته وایي چې ګوره دا ګیلاس دې جوړ کړی ده په دغه شکل یې مه راته جوړوه، دا نری کړه او دوم لمبر یې کړه او دغسې یې کړه، داسې پکې کم کړه چې تر څو ماته ډېره ګټه وکړي. نو وای بیا زه ورته وایم چې تر اوسه خو داسې په هوټل پسې ګرځېدلی چې حلال او دلته بیا حرام په سپینو سترګو کې خورې، د خدایه نه ډارېږي؟ اکبر الله. هلته ته په هوټل پسې ګرځېږې چې ته حلال وخورې، حرام ونه خورې، او دلته په دې شه کې حرام څه کوې بلکې په اولادونو دې هم حرام پسې خوري، په ښځه دې هم حرام پسې خوري، په ټول خاندان دې او ټوله دنیا دې پسې درته حرامېږي. په دې کې بیا فکر نه کوې؟ او دا رښتیا هم دغسې ده. دا د موږ څومره تجاران چې دي داسې د کفري هېوادونو ته لاړ سي، هغه اصلي شی څه وي د هغه شکل ورته وښي. اوس مثلا دا ریموټ ده، دا اوس اصلي ده. زه اوس غواړم چې د دې کمپنۍ په ضد باندې یو شی راوړم خو چې اصلي نه وي، دوم لمبر وي، نو بیا هغه ته وایم چې ګوره دا اصلي ما راته جوړه، دا داسې دوم لمبر که، دا داسې دریم لمبر که، داسې مواد ور کمزوري که، داسې څه شی تر څو ما ته ډېره ګټه وکړي او د څه شي په نامه یې خرڅ کړم؟ د اصلي په نامه یې خرڅ کړم. نو دې چینایي دا خبره ما ته وکړه، په خدای قسم دا ځمکه داسې راباندې راتاوېدله چې د ظالم زور څونه یو عجیب ځای ته دې ورپام. وای اوله سر کې راسي داسې ما ته وای ځان داسې ښه قوي مسلمان راته ثابتوي چې یو حلال هوټل راته وګوره چې حرام خواړه پکې نه وي او حلال خواړه. وای زه وایم چې ولا دا به ډېر تقوادار او مؤمن مسلمان به وي، نه ډېر مؤمن مسلمان به وي، ځکه له الله نه وېرېدونکی ده او په حلالو پسې ګرځېږي. نو بیا چې وروسته راسي اتي وای راته کښېني چې ګوره په دې شي کې به داسې خیانت وکړې، داسې به یې دوم لمبر راته جوړ کړې، داسې به یې نری کړې، داسې به پلانی. وای بیا داسې ورته یو سړي ته وای ما دا خبره وکړله، وای هغه راته وایي چې داسې درس دې راکړل چې ټول عمر ولاکه ما په کتابونو کې داسې درس کتلی. نو د موږ مسلمانان اوس همدغسې دي. که اوس ورته ووایې چې د خنزیر غوښه خورې کېدای شي ودې وزني، که اوس ورته وایې چې شراب خورې کېدای شي په مخ کې ورسره هر څه پراته وي په دې دې وویلې شي. ما ته څنګه وایې چې شراب خورې د خنزیر غوښه خورې؟ خو کله وخت کې چې بیا دته په دوکانداري کې موقع د حرامو په لاس ورځي، بیا یې داسې نوشیجان کوي لکه د سار په چي کې چې حلوا خوري. بېشک بالکل یې داسې نوشیجان کوي. بیا دا ورته نه ښکاره کېږي دا دوه لمبر ده، دا دریم لمبر ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله یوه واقعه رایاده سوه. امام ابو حنیفه رحمه الله خو لوی تجار و، دا د کپړو کار یې کوه. نو یوه ښځه ورته راغلله، وایه امام غواړم دا کپړه خرڅه کړمه، دا کپړه نه ده، دا کپړه خرڅه کړه. مثال درته وایم. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل وایي په څو یې خرڅوي؟ وایي په 10 دیناره یې خرڅوم. هغې کپړې څو قیمت درلودل؟ 100 دیناره. څو؟ 100 دیناره. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل زه په 10 دیناره نه اخلم، زه وایي په 100 دیناره اخلم. په څو؟ الله اکبر، په 100 دیناره. امام دا ښځه ورته وایي سپین ږیری سړی امام هم یې په ما ملنډې وږي رشخند را به زه درته چې په 10 یې خرڅوم. ته امام صاحب ورته ویل چې ګوره ته د دې قیمت نه ده درته معلوم، د دې په کپړې په قیمت نه یې خبره، زه پې خبر یم چې د دې قیمت په بازار کې په 100 ده، نو زه یې خرڅوم په 110 یې خرڅوم، ما ته ګټه کوي، خو لیکن ته ورباندې نه پوهېږې. نو هغه ښځې ته یې 100 دیناره ورکړل. هغه ښځه ځینې لاړه دعاګانې ورته کول. موږ ځانو ته څوک وایي؟ موږ چې د چا د امام صاحب په مذهب یمه، مخ دې تور چې د امام صاحب په مذهب یې. امام صاحب دومره حرام خور ولکتل، نو د ظالم زو هلته په کور او په اولادو په دې ټولو چې خوري هغه درته هیڅ نه ده. خو دلته بیا داسې بده ده د خنزیر غوښه در باندې ولګېږي. والله چې په دوکانداري کې د مسلمانانو مال په حرام په غش خورې، دا همدغسې درته مرداره ده لکه د خنزیر غوښه چې خوري.